سره کوم ځای پر وویل properties بار مو چې راځو د خیر چې شروع کوو ټول باکس شروع کړو صحیح دی ټول باکس کله چې پر آیکن باندې کلیک کوئ خپل په د هینډز بار کې څه شي دغه باره کې معلومات دي صحیح دی نو راځو اول ډول په دې کې لرو چې فیکټ ولرو پر دا باندې داسې موز ونیسئ ګورئ ته په دې کې نور درې آپشنونه راخلاصي یو فیکټ دی یو فری هینډ فیکټ دی او پری ټرانسفر دی فیکټ داسې کار کوي لکه پټ شاپ چې موږ موو ټول ویلو صحیح دی دی ویل کورجا کې موږ بیا وتای فیکټ وتای دا ګوره څو وظیفې اجرا کوي یو خدا دې د انتخاب کې وای شیف یو ځای بل ځای ته حرکت ورکوي صحیح دی یا څو شیفونه مو رسم کړي وي هغه څه به کوي اردانه چې انتخابوي صحیح دی د انتخابوي یا د انتخابوي صحیح دی هر یو ته جلا حرکت بل دا چې سایز وکړي کولای ورته شي ګوره ما سره په دغه کنجان باندې ګوره سایز وکړي کې یا په دې ترتیب سره یا په دې ډول سره یا په دې ډول سره صحیح دی او شیفټ چې ورسره ونیسئ د دواړو خواو څخه به منظم ډول راځي صحیح دی یا د دې خوا څخه صحیح دی یا د دې خوا څخه اما که شیفټ لکه بیا د یوې خوا څخه حرکت کوي صحیح دی دې ډول سره دا د فیکټ ټول کار دی یا څه به کوي که چیرې وغواړو داسې روټیټ یې کړو سره نو بیا څه چمه کوو فقط ما زه راسي یا د دې ځای سره روټیټ کړي دغه اندازه ورته وکړي یا هم فقط پر دې ځای باندې یو کلیک بل هم وکړي یو بل کلیک چې مو وکړي ګوره په دې ډول څه یو بل آپشن راخلاصېږي صحیح دی نو فقط راسي ما زه دغې خوا سره روټیټوي هغې خوا څه وکولی شئ څرخه ونیسئ یا د دې ځای څه به وکړئ سکیو وکړئ په دې ډول سره سکیو خو په شان کې بیان صحیح دې ډول سره بیا دې روټیټ کړي خو ګورئ دی اوس دلته ګوره خپله مرکز سنټر زاویه لري ګورئ اوس پر دغه ځای باندې بېرته راسره شي وینې دې ډول سره که چیرې بیا تاسو راسئ دا زاویه یې ور چینج کړئ سم ډول یو بل کلیک هم پر وکړئ دا زاویه یې راسي دلته یې راوړئ په دې ځای کې او اوس دې بیا پر دې ځای راڅرخي وینې بیا دې پر دې ځای راڅرخي ګوره زاویه بیا زه دلته دې پر دلته راولم زاویه ګوره پر دې ځای رسېدي یا دلته کافیانې هم ځینې عکسونه شي ځینې ګوره زاویه چې ورچینجوي په دې کې بیا مختلف ډیزاینونه جوړېږي دا زاویه چینجېږي نو بیا څه شي مختلف ډیزاینونه په دې کې جوړېږي داسې بیا سره راڅرخي صحیح دی دې ډول ګوره دلته تاسو ته خپل هغه معلومات درکوي روټیټینګ اینډ سکیو آبجیکټ دی چې کله تاسو یو پلا کلیک سره نیسئ ګوره یو پلا خو دی دغه د ساده فیکټر له حرکت وشي ګوره مووینګ سکیلینګ اینډ سټریچینګ آبجیکټ صحیح شو ګوره دغه وظیفه ده که چیرې بیا بل کلیک پر وکړئ ګورئ دغه بیا دلته فعاله شو صحیح دی سر خو به خلاص په دې باندې په دې ډول سره دا د فیکټر وظیفه ده یا دغه څخه وروسته دی چې دی فری هینډ دی دا بیا څه کار کوي سم ډول اوس ګوره ته څو شیفونه رسم کړي دي فیکټر انتخاب کړئ اوس سم ډول که چیرې موږ غواړو چې دوی ټوله سلیکټ اوس خو دې یوه دانه سلیکټ دی صحیح دی که غواړو چې ټوله سلیکټ کړو نو څه چم کوو فیکټر راخلو مزې ټوله په دې ډول داسې سلیکټ کړو اوس وچیستې اوس ټوله ګوره سلیکټ شوه اوس کې رنګ وراړوئ هر چا چې مو کوئ صحیح دی خو که چیرې بیا داسې څو دانې مشخص وړیا خو بیا دا دی مزې شیفټ ونیسئ د انتخابوئ هغه به چې څه به انتخاب شي یا که چیرې څوک وغواړي داسې څو دانې داسې په خپله اندازه مشخص کړي سو هغه دې لارې هم کولی شي شیفټ یا کنټرول نیسو ټوله دې لارې هم کولی شي فری هینډ لارې سم ډول زه به دې یو سره زوم کړم اوس ګورم دا یو ګوره دغه سلیکټ شو د فری هینډ لارې صحیح دی اوس ګوره موږ که ساده چیرې داسې پر راکش کړو نو خو دغه هم سره سلیکټېږي صحیح دی اما فری هینډ بیا وګورئ هغه بیا هر خوا چې تاسو حرکت ورکوئ فری هینډ بیا په دې ډول سره صحیح شو هغه چې غواړي هغه ټول څه وکړي هغه په دې ډول سره داسې په نښاني پوهېږئ سم نه دی نښاني سره په دې ډول سره داسې سلیکټ اوس وګورئ یوازې دې سلیکټ شو صحیح دی په خپله خوښ سره یا د مثال په ډول راځئ څه به کوئ دغه یوازې سلیکټوئ
په دې ډاټ سلیکشن دې سلیکټ وي ګوره دا سم په سیکشن یې راوځه صحیح دا به د پری هند کار دی پری سلیکشن او ټول سلیکشن دی فری فیک دی دا ساده فیک دی دا فری فیک او کار مال هغه د سلیکټ آبجیکټ سلیکټ یا حرکت ورکوي یا رنگ وړي یا اکشن کوي وټ وي یعنی دا چې موږ سلیکټ وي دا سو برکه شوی او ټول سلیکټ شوی خو د پری هند لارې د دې ستاسو خوښ چارسونه سلیکټ راکم چې سلیکټ هغه سلیکټ وا نه چې نه ګوردا ستاسو پری هند کې راځي واځه هغه سلیکټ شوی کې د کښې کول کې د ګټول اعلان څه صحیح دا غو استفاده د فری هند او دا سورس به چې فری ترانسفر هم دی فری ترانسفر هم ورته معنی یا څه کوي روټیټوي یا هم سکیو کوي یا بل ته اوس په دا پر اپلای دراسو